السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې څلور رکعته تراویح په یوه سلام کول دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي؟ محترمه فقهای کرام وایي چې تراویح 20 رکعته دي په 10 سلامو سره. دا د صحابهو له دوره څخه د صحابهو له زمانې څخه الی یومنا په میراث راپاته دي. نو هغه څوک شرعي عذر نه لري په 4 رکعته په یوه سلام کوي نو دا مکروه عمل دی. وکې غاړې تراویح په خلاصیږي نو هغه مسنون عمل یې نه کوي پر ځای حاصل تحتوي علی المراکل فلاح صفحه 414 فصل فی صلاة تراویح دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه که یو څوک مریض وي هغه وایي زه پر 2 رکعتو چې سلام ګرځومه نو راته تکلیف دی، هغه ته بیا څه مشکل نشته. هغه اول اتحیات دې پوره وایي بیا دې ولاړېږي 2 درېیم رکعت 4م رکعت یې کوي او چې عذر شرعي نه لري هغه دې 4 رکعته په یوه سلام نه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.